پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو پیشلمۍ لازمي کوئ. ولې کوئ؟ د الله رسول فرمایي په دا کې ډېر برکت الله یې ښی دی. د الله رسول فرمایي که نور څه وکړه نو څه کوه؟ یوه خرما وخوره، که خرما نه یو غړپ اوبه وکړه. د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ؟ پیشلمۍ کوئ. ولې کوئ؟ الله او د الله فرشتې رحمتونه وروي پر هغه چا باندې چې کوم څوک پیشلمۍ کوي. د الله رسول فرمایي تاسو پیشلمۍ لازمي کوئ. دا ستا د روزې دپاره ډېره اساني ده، ستا د روزې دپاره ډېره اساني ده. او بیا د الله رسول فرمایي یهودو نصارا چیش نه کوي، پیشلمۍ نه کوي چې روزې نشي. موږ پیشلمۍ کوو. زموږ دوی په مابینځ کې دا فرق دی. الله دې را نصیب کړي. پیشلمۍ سړی وکړي صحیح ده، که نور څه نه ولو یو ګیلاس اوبه وڅښه. صرف د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه به راشي. پیغمبر مبارک موږ ته فرمایلي دي په د هغه سنت به پر ځای سي. نوره خبره خو دا ده چې زه وږی یم که نه یم، تږی یم که نه یم، نو الله رب العزت دې موږ ته را نصیب کړي. داسې دې را نصیب کړي چې الله پاک په راضي سي. الله دې را نصیب کړي. دا بله خبره ده عزیزانو، د موبایل خو زموږ ته دین ډېر را شکمن کوي. داسې را شکمن کوي عزیزانو، تاسو اندازه ولګوئ په دا اوس زمانه کې د دین خدمت یا د دین بیان خالی علما نه کوي. هر سړی چې موبایل رالی هغه وایي زه ملا ته څه ضرورت لرم؟ قرآن راواخل، بخاري او مسلم راواخل، قرار بیان شروع کړي. یاره ته خو یا ډاکټر یې یا پرنسپل یې یا پروفیسر یې یا انجینیر یې یا ساینسدان یې یا پلانه یې، دا خو ستا کار نه دی دا دین بیانول. په دین عمل کول د هر مسلمان کار دی، بیانول یې ستا کار نه دی. که ته ونولې نو پر دین پابندي ده یا پابندي نه ده. د دې دین دپاره زده کړه ضروري ده. دا ته چې کوم دین بیانوي دا تا زده کړی نه دی. اما درته ویل زموږ یو ملګری و، هغه ول یو سړی بیان کې نه کښېنستی، خورا سر پاواني. بیا ما پوښتنه ځینې وکړه، مال خیر خیر ولا ولیاره بس دا ستی د حدیثو درس دی ډېر هوا نه کېږي. ولې دې هوا نه کېږي؟ ویل په حدیثو کې ډېر فرق را روان، یو ځای د الله رسول یو څه فرمایي، بل ځای د الله رسول بل څه فرمایي. نو ما ورته ویل نو بیا څه کول پکار دي؟ ول نو بس قرآن به ټینګ کړو، د قرآن لمن به ونسو. ول ما ورته نو په قرآن کې خو هم تضاد شته. او په قرآن کې تضاد چیرې و؟ ول ما ورته ویلې په یو ځای کې الله فرمایي د قیامت ورځ به 50,000 کاله، په بل ځای کې الله فرمایي 1000 کاله به، یا به څه چمپه کوو؟ وچ حیران ودرېدی. اوس دا یې اورېدلي و چې دا حدیث دا د مخلوق شی دی چې محمد رسول الله دی، قرآن د خالق شی دی. اوس دی راولاړېږي وایي د خالق شی به وایي، نو د خالق شی الله پر تاړه واستوئ چې پیغمبر علیه السلام ته ورکوي. چې پیغمبر علیه السلام ته ورکوي بیا پیغمبر علیه السلام خپل مجلس ورسره کوي که یا چې دا آیات دلته دا دلته دا په دې ورځ دا په دې ورځ دا په دې وجه را نازل سولو، که ته وایه هسې قرآن دی راواخله. لوبې مه کوئ، لوبې مه کوئ سیده، په دین پسخن مه وئ. دین دی اسانه نه دی. که زه پر دې ځای کښېنم زه د ډاکټرۍ خبرې شروع کړم، علاجونه شروع کړم، د حکیمانو طبیبانو خبرې شروع کړم، خلک ما ته مولوي صاحب ته لایسنس لرې؟ زوم یا. وایي ته اجازتنامه لرې؟ زوم یا. وایي تا خیر دی چې دا د علاج خبرې دې شروع کړي؟ نو دا خو داسې نه ده، خو دا خبره موږ سره تړلې ده. بیا به زه څه ورته وایم؟ زه ملامت یم؟ په دا بل ځای کې ته ملامت یې. صحیح ده؟ نو دا علیحده اوس پوسټونه چلیږي. حدیث بالکل صحیح حدیث دی. د الله رسول فرمایي چې کله اذان شروع وي ستا په لاس کې اوبه یا چای یا شربت دی، اذان شروع سول د سهار پیشلمې ته چش وکه دا اوبه پسې پرک، اوبه پسې پرک. اوس نو دا حدیث دی خو په دغه ځای باندې بیا د چا سر نه دی خلاص. دا حدیث کوم ځای دی؟ پیغمبر علیه السلام مبارک په دوه مؤذنان درلودلو. یو مؤذن حضرت بلال و، بل عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه. حضرت بلال چې به اذان کوي هغه په دې اذان کوي چې علی وروره بس خولې بندیږي. نو په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا په لاس کې اوبه شي هغه پسې وکړي پروا نه لري. او پاته دا بل دویم اذان شو د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې کله دا اذان سي دا نو سهار ټیم داخل سو، په دغه اذان کې به سړی خوراک نشي کولی. دی راولاړ سي د خوراک خبره د هغه حضرت بلال د اذان غره واخلي. او که یې په کوم اذان کې د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه په خبرم سر خلاص وکړه نو خلاص پوښتنه مشي روي. خلک مه دوکه کوي، دین ته نقصان مرسوا، ګټه نشي رسولی، نقصان مرسوا. د محمد رسول الله په احادیثو کې شک مه پیدا کوه. بس دلته زموږ یو اذان کېږي، دوه خو نه کېږي. نو دغه اذان خو هغه اذان دی چې ټیم داخل سي. دلته تا ورته ویل دي چې وروره دا حدیث دی، صحیح سلو. او چې حدیث دی نو دا د څه ټیم حدیث دی؟ په حدیث کې شک نشته، خو د دغه ټیم نه دی. پوه شوس په دې خبره؟ الله پاک دې را نصیب کړي، الله دې عقل راکړي، الله دې فهم راکړي، الله دې موسع